سلامونه نیکې هیلې احترامات د چینل خو ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ملګرو زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې ښایم چې موږ او تاسې څنګه کولی شو د FG کوین د پري ماینینګ په برخه کې هغه 2 نوي ټاسکونه چې راغلي هغه څنګه ترسره کړو. په دغه ویډیو کې مکمله طریقه د ویډیو تر پای پورې درسره وګورئ. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي. ملګرو نور وخت مو نه نیسو ورځو د ویډیو په لور. سلامونه ملګرو رابه شئ په دغه ټاسک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټاسک باندې کلیک وکړ نو موږ تاسو ته دغه رقم صفحه خلاصیږي. هغه 2 نوي ټاسکونه چې راغلي هغه دغه دي. نو ملګرو اوس غواړم چې دغه 2 نوي ټاسکو په هکله لنډ معلومات تاسو ته درکړم. ملګرو دغه لومړی چې دی دا خو به موږ خپل اکاونټ د FG کوین اکاونټ د ټلګرام پر باټ کې خلاصوو. کله مو چې د ټلګرام پر باټ کې خپل اکاونټ خلاص کړو نو ډایرکټ به موږ ته 50 کوینه مفت راکول کیږي. او دغه دوهم چې دی ملګرو موږ به خپل ځان د FG کوین د ټلګرام چینل کې جوین کوو. کله مو چې خپل ځان د FG کوین په چینل کې جوین کړ نو موږ ته به ډایرکټ 1.5 کوینه راکول کیږي. نو ملګرو زه اوس غواړم چې د لومړی ټاسک ترسره کړم، یعنې د 50 کوینه ترلاسه کړم، نو زه به خپل اکاونټ د FG کوین پر باټ کې خلاص کړم. نو ملګرو راځئ په دغه کنیکټ باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ نو دلته ستاسو ټلګرام راړوي، که یو وي که دوه وي که درې وي که هر څه وي نو ستاسو ټلګرام راړوي. نو هغه ستاسو کار دی که په هر یوه کې خلاصوئ. ملګرو زه اوس په دغه کې خلاصومه، په دغه ټلګرام کې. نو کله مو چې په ټلګرام باندې کلیک وکړل ډایرکټ دغه روباټ ته راځئ تاسو. نو ملګرو بیا موږ تاسو ته دغه رقم صفحه خلاصیږي. دلته به په دغه باندې کلیک وکړو، په دغه باندې ملګرو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو موږ ته بیا دغه رقم 2 خطونه راپورته کړي. نو ملګرو اوس به زموږ جمیل ته کوډ تللی وي. دغه دی ملګرو کوډ راغلی. نو کله چې ټلګرام باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ډایرکټ یو 6 عدده کوډ راستوي ستاسو جمیل ته. هرزنامه ته یې نه راستوي، اصلي صفحې ته یې راستوي، هغه د پیغامونو صفحې ته یې راستوي ملګرو. نو دغه کوډ دی، دا اوس راغی، نو اوس یې راواستاو دغه کوډ دی. نو زه دغه کاپي کومه. کله مې چې دغه کاپي کړ نو راځم ټلګرام ته، هغه روباټ ته، نو دغه پیسټ کومه، دا کوډ پکې اچوم. کله چې دا کوډ پکې واچوم ملګرو نو دا دی هغه کوډ یې قبول کړ. نو اوس به ملګرو موږ تاسې دلته په دغه باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو داسې لږ انتظار غواړي. نو دلته به په دغه لومړۍ خانه کې به تاسو خپل جمیل واچوئ او په دومه خانه کې به پاسورډ واچوئ او بیا په دغه لوګین باندې به کلیک وکړئ. نو زه په دغه لومړۍ خانه کې خپل جمیل اچوم، په دومه خانه کې پاسورډ اچوم، خپل اکاونټ خلاصوم. زه یوه دقیقه ویډیو دروم. ملګرو ما خپل د FG کوین اکاونټ د ټلګرام پر باټ کې خلاص کړ. نو اوس به تاسو په دغه پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې خپل اکاونټ د FG کوین اکاونټ په رباټ کې خلاص کړ نو بیا به په دغه پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړ نو بیا په دغه پرې انکم باندې کلیک وکړئ. نو په دې باندې چې کلیک وکړئ ملګرو لږ به ورته انتظار شئ. نو کله چې پري ماینینګ برخه تاسو ته خلاصه شوه نو بیا به راشئ په دغه ټاسک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټاسک باندې کلیک وکړ ملګرو نو بیا به راشئ په دغه چیک باندې به کلیک وکړئ. دغه کوینونه به ترلاسه کړئ. کله مو چې په چیک باندې کلیک وکړ نو تاسو ته ډایرکټ 50 کوینه ترلاسه کړل. نو دلته کته چې راسئ دغه دی، دغه کوینونه مو ترلاسه کړي. نو دغه د روباټ د کوین ترلاسه کېدو ولوینې ملګرو ما سره بیخي ول نه. نو اوس تاسو وینئ چې ما سره 50 کوینه زیات شول. نو تاسو هم کولی شئ په دغه طریقه باندې خپل اکاونټ پر باټ خلاص کړئ او 50 کوینه مفت ترلاسه کړئ. نو ملګرو راځو دوهم ته. زه به اصلي اکاونټ ته ولاړ شم. زه بیا دې نه وځم. ښه نو اوس به راشو د اپلیکیشن اکاونټ ته. ملګرو بیا به په دغه ټاسک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ټاسک باندې کلیک وکړ نو پاته دی دغه 1.5 کوینه، دغه ټاسک هم زه ترسره کوم. نو اوس به ملګرو دا ډېر اسانه دی. دلته ملګرو زه تاسو ته یوه خبره کوم، که چیرې تاسې د مخه د FG کوین د ټلګرام په چینل کې جوین یئ نو ځان ځینې وباسئ، بېرته له سره پکې داخل شئ، یعنې ځان ځینې وباسئ، دغه ټاسک ترسره کړئ. نو که چیرې تاسو د مخه پکې جوین وي بیا دغه 1.5 کوینه تاسو نشئ ترلاسه کولی. باید لومړی ځان ځینې وباسئ، بیا په دغه جوین باندې چې کلیک وکړئ تاسو بېرته له سره په ټلګرام چینل کې به جوین شئ. نو ملګرو رابه شو په دغه جوین باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا هغه ټلګرام مې راوړه. نو دلته چې هر رقم ټلګرام تاسو هر ټلګرام چې تاسو ورته خوښوئ بس ملګرو ډېر اسانه دی. ښه نو دغه دی ملګرو زه تر اوسه پورې
په دغه چینل ته نه وم ورغلی په دغه شماره باندې، نو په دغه پیوستان باندې به کلیک وکړو. دا مې لومړی وار ده چې چینل کې ځان جوین کوم. نو پیوستان باندې چې کلیک وکړم ملګرو، نو بېرته راځو برنامې ته. کله چې برنامې ته راغلو ملګرو، نو بیا به په دغه چک باندې کلیک وکړو. نو کله مو چې په چک باندې کلیک وکړ، نو دغه کوم کوین چې زموږ حق کېدو هغه 1.5 کوینه هغه مو ترلاسه کړل. نو 1.5 200 کوینه موږ مفت ترلاسه کړل. او دغه خو چې دي ملګرو، د دې په اړه خو ما تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړې وې. نو دغه چې دي ملګرو، دغه که چېرې تاسو 5 ملګري راولئ په خپل لینک باندې، که هغه سرمایه‌ګذاري وکړي که یې ونه کړي، که هغه په پریمایینګ کې کار کوي که یې نه کوي، هېڅ مشکل نشته. که چېرې تاسو 5 ملګري راولئ 50 کوینه به ترلاسه کوئ مفت. که چېرې 10 ملګري راولئ 100 کوینه به ترلاسه کوئ. که چېرې 30 ملګري راولئ 200 کوینه به ترلاسه کوئ. که چېرې 50 راولئ 500 کوینه به ترلاسه کوئ. خو اخري چې دی ملګرو 12,000 کوینه دي. که چېرې تاسو 1000 ملګري راولئ نو تاسو به 12,000 کوینه ترلاسه کړئ. ښه ملګرو، نو 12,000 کوینه ډایرکټ په ډالر باندې تبدیلولای شئ او ویډرا کولای شئ. نو دغه نور چې دي دغه ټاسکونه لا تر اوسه نه دي راغلي. دا فعلا چې دی د سون په حالت کې دي. دغه ټویټر او انستګرام، ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک چې دی دغه لا فعلا نه دي راغلي. نو په دغه هغه باندې چې کلیک وکړئ، چک باندې چې کلیک وکړئ، تاسو وایي سون یعنې فعلا نه دي راغلي، غیر فعاله دي. هغه دوه نوي ټاسکونه چې راغلي هغه د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو ترلاسه کولای شئ. نو اوس ګورو چې 200 کوینه ترلاسه شوي دي، موږ ترلاسه کړي دي. نو په دغه بوست باندې چې کلیک وکړئ تاسو ملګرو، نو دلته بیا تاسو دغه لیولونه باید پکې خلاص کړئ. مهم لیول چې دی ملګرو په دې کې دغه بیټرۍ دی. دا ډېر مهم لیولونه ټول مهم دي، ټول باید خلاص کړئ، خو ډېر مهم چې دی هغه دغه بیټرۍ دی. لومړی لیول چې دی، دوهم لیول چې دی په 30 کوینه باندې خلاصېږي. لومړی خو پخپله خلاص وي، شل لیوله پورې وي. نو د بیټرۍ لیولونه چې دی ملګرو تر 10 لیوله پورې دي. نو کله چې پلان لومړی دی، نو دوهم، درېیم، څلورم دغسې پسې خلاصوئ ملګرو. هر وخت چې تاسو لیول خلاصوئ هغومره زیات کوین بیا تاسو څخه غواړي. او دغه نور کوینونه دغه نور هم دي، دغه سپیډ زیاتوي، دغه هغه خط چې دی هغه زیاتوي، عددونه به زیات پکې ځایږي. نو دې په اړه مې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړې دي ملګرو. نو نور وخت مو نه نیسم ملګرو، د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې د FG کوین هغه دوه نوي ټاسکونه چې راغلي ول، هغه کوم کوین چې ستاسو حق کېږي هغه ترلاسه کړئ. ملګرو پلان ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.